कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान में इसराइल और इंडिया बैठे हुए हैं और वो वहां से इनको लड़ा रहे हैं। इसलिए हमें अपने उन लोगों को भी समझाना चाहिए और हम एक ज़बान होकर अपनी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। दादे कर्नल अब्दुर्रहीम पखाने जनरल पखाने डकरवाल او اوسنی مفتی عبدالرحیم په پاکستان کې د دوو مدرسو مشر ده. اوس خدای د حمید ګل په وخت کې د حمید ګل د امنیت مشر هم ټاکل شوی و او د احزاب په وخت کې چې کله کورنۍ جګړې وې افغانستان کې دغه سړي ډېر روابط له هغو ډلو سره درلودلې، حتی د طالبانو په تیره دوره کې هم د نفوذ درلوده او کابل ته قندهار ته براته. تازه مرکو کې مې ځینې خبرې کړي، په هغه باندې خبره نه کوم، خو دغه خبرې تاسې واورېدلې چې دی وایي چې په افغانستان کې اسرائیل ناست دي، هندیان ناست دي او دوی طالبان زموږ د پوځ په خلاف باندې جنګوي. دا د خبره نه ده، دا د دوی د پوځ خبره ده، چون دی خو ډګروال پاتې سوی، نظامي پاتې سوی، اوس تقاعد دی، دی نو مجبوره ده چې د خپل پوځ د بقا لپاره کار وکړي او دا ډېر معمول ده په پاکستان کې چې کله د دوی پوځیان که هغه پوځیان دي که هغه ایسایي برخه کې دي یا نورو ادارو کې دي، دوی تقاعد کېږي، دوی بیا ځي داسې ډلې جوړوي یا د هغه ډلو رهبري کوي یا یې ټریننګونه ورکوي ورته چې د سیمې هېوادونو د ځپلو لپاره یا د خپلو استخباراتو د قوي کولو لپاره دوی هغه کوي، دوی هغه خلک وروځي. یو جملې یو هم دغه ډګروال عبدالرحیم ده، ځکه مفتي ورته ځکه زه نه وایم چې دی مفتي نه ده، حتی د قرآن آیتونه تحریف کړي دي د پوځ په ګټه باندې، دا نو په هغه باندې صرفه نه کوي، نو موږ په تاسو باندې به څه وکړو. یو څه وخت وړاندې یو خبر معلوم شوی اوسې مولوي صاحب کبیر ده ته په چنار ماڼۍ کې دفتر پرانیستلی و او ځینې مرستې ورته راټولېږي. خدای دې وکړي چې هغه دفتر اوس تړل سوی د خبرونو وروسته خو حد اقل وتړل سي او زه باور لرم چې تړل سوی به په ټوله کې به ووایو پاکستان نه هغه د فتواو امرونه چې صادرېدل یا فتواوې ورکول کېدلې هغه ګیله مې جمع سوی دی، کیسه خلاصه ده. اوس هغه واک هغه صلاحیت دوی سره نه ده. که دا و امثالهم نورې لکه څه وخت مخکې چې دوی 500 ملایان راټول کړل، مفتیان یې راټول کړل، فیصله یې پرې وکړله، مګر چا پرې غوږ ونه کړه. دغسې په دې یو دوه باندې نه کېږي، خو په ټوله کې به ووایو چې د دې خلکو هغه څېرې استا استا ولس ته معلومېږي، خلکو ته معلومیږي، دنیا ته معلومیږي چې دغلته ناس مولایان په پاکستان کې دا فقط د پوځ پخواني کارکوونکي دي یا د پوځ اوسني اجنټان دي، نور هیڅ د څه پکې نشته چې تاسو ووایئ چې ولا دوی د الله دوی د دین لپاره لګیا دي، دوی د الله لپاره لګیا دي، د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره لګیا دي یا د انسانیت لپاره لګیا دي. ته فکر کوي چې دوی په ظاهرا د اسرائیلو نو مخ له دوی د اسرائیلو خلاف دي؟ یوه خبره د دوی پوځ د دوی حکومت د اسرائیلو خلاف نشي کولی، حتی مرستې ورسره کوي، حتی بیړۍ ورته لیږي. نو څنګه کېدلی شي یو څوک د یو چا ملاتړ اوسېږي بیرته د تورونه ورباندې پوږي؟ پاتسو هند دوی خو هند طرف ته مخ نه اړوي، مخ یې ټول افغانستان ته اخوا نه که ظلمونه پرې وسي هر څه پرې وسي، دوی یوازې په میډیا کې چغې وهلی شي، یوازې دنیا ته ویلی شي چې دوی نه مو خلاص کا. مګر دلته افغانان یو څه کمزوري په دې وروستیو کې لیدلي دي، ځکه دا بریدونه کوي. خو افغانان خپل قوي عزم په خپل قوي عزم سره دوی ته هر ځل داسې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی چې یوازې دوی نه، دوی سره څنګ کې ګاونډیان هم ورته پښیمانه کړي دي او بیا د دوی حکومتونو له سیمې هېوادونو غوښتلي چې د دغه خلکو مو خلاص کړي. پرون یې ښه مثال ده چې د دوی لومړي وزیر له اردوغان او پوتین نه غوښتنه وکړله چې افغانستان نه تنګ راغلي د دغه خلکو نه مو خلاص کړي.